جګرانو کتونکو د مرستیال لیکوال مل ملکن ملګری راسره ولاړ دی عزت خان رئیس صاحب چې ډېر لوی شخصیت دی ټوله دنیا یې پېژني هغوی راسره ولاړ دي د اقبال جان لالا په هکله به تپوس کوو راهي صاحب لاول خو ورته رکلی ویم او اقبال جان لالا ستاسو سره ناست پاسو ستاسو په دې پروګرامونو کې به ډېر کېناستو ستاسو سره نور هم ملګرتیا وه یارانه یې در سره وه په یارانه کې څنګه وو په دوستانه کې څنګه وو په ملګرتیا کې څنګه سړی وو په ملګرتیا کې یو لاجواب شخصیت و او زه که تنظیمونو کې شامل شوی یم په ادبي غونډو کې شامل شوی یم نو دا د اقبال جان لاس و چې هغه زه په زور باندې راوستی یم چې هلکه ته شعر لیکې د ادب سره تعلق ساتې نو بیا دا ده چې ته د ملګرو په محفل کې کښېنه یعنی ته پکې هم خفاله شي ستا به هم تجربه وشي بلکې ستا چې څه زده دي نو دا به عوامو ته ورسي او ته یو قومي سرمایه یې دا یو نوم اقبال جان صاحب و چې موږ له یې راکړی بله خبره دا وه چې اقبال جان روړدادا خدای بخلی په داسې حالاتو کې زموږ سره میلاو شوی چې زموږ نه د ژوند ډېر زغل شوی و او په ډېر کم وخت کې یعنی که زه درته په خپل ځاني ووایم نو زه درته په خدای قسم خورم چې زه چا دې ادب دې شعر ته دې ته هېڅ چا نه پرېښودم خو یو اقبال جان داسې انسان و چې هغه زما په سر لاس کېښودو او بیا یې ملګرو ته وویل چې خو د هغوی یو څه بېوسي وه چې بیا هم څه ملګرو زه د څه ځایونو نه بهر کړی وم اقبال جان ما ته ووي چې ته مه دغه کېږه مه مایوسه کېږه تا دوی د دې محفلونه لرې کولی شي تا د خدای تعالی د لوی جهان نه نشي لرې کولی ته یو تخلیقکار یې ستا دا تخلیق چې دی دا به خټک رنګ راوړي او دوی که تا پېژني او که نه تا به ټول جهان وپېژني نن هغه ورځ ده چې زمانه په اقبال جان باندې تپوس کېږي او په هغه چا رانه تپوس کېږي چې د هغه ژوند زما د مخې خو هغه کوم بچپن ژوند چې دی هغه خو لکه هغوی زموږ نه په عمر باندې مشران نو هغه ژوند زه خو پسې ارمان کوم چې افسوس چې زه هم د دوی په دې ژوند کې په دغه وخت کې وی نو انشاءالله تعالی چې ما په ډېرې زیاتې خبرې نورې هم کړې وې او دغه یو څو خبرې ما دغه کړې ستاسو د مخې ووي او وکړې زه ډېره بخښنه غواړم زه پرې دونه بحث نشم کولی ځکه چې هغه یو ډېر لوی مبارز دی یو ډېر لوی ادب عالم سړی دی او زه چې کوم دی نو یو ادبي چڼی به ورته ووایم نو زه ستاسو نه په دې باندې اجازت اخلم ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه رئیس